که د کال نورې عادي شپې او ورځې او میاشتې راباندې تېرې سوي وي، خو نن د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره فرصت دی چې د خپلو غریبانو هېوادوالو لاسنیوی وکړو. هغه ناچاره دي. ایا ته فکر کوې چې دا شتمني زموږ ته چې په چالاکۍ، هوښیارۍ، بیدارۍ او همت لاسته راغلې ده؟ خو یا د الله عز وجل فرزوینه ده. ځکه خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر امت لپاره یوه فتنه شته، خو زما د امت لپاره یې فتنه الله عز وجل دنیا ټاکلې ده. څونه مهمه خبره، که په دنیا پسې زړه وتړو او ټینګ یم په بغل کې پیسې نیولې دا تاوان دی. پیسې چې درکړې دي د پیسو په درکړن سره ته د الله تعالی په امتحان کې. نن پیسې د الله عز وجل لپاره د رسېدګۍ زینې وګرځوه او د پیسو له برکته الله عز وجل ته ځان ورسوه. هغه څنګه؟ پیسې کې صدقه وکړه، مسکین ته پیسې ورکړه، کوچنۍ کوچنۍ پروژې مسکینانو ته جوړې کړه، کاروبار جوړ کړه چې دایمي کار یې سم سي، د اولاد نفقه یې پر غاړه واخله، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړه، نور لاسنیوی وکړه، نو به تا د دنیا او د پیسو له اړخه څخه الله عز وجل ته ځان رسولی وي او د قیامت په ورځ به دې ځان ته ګل ګلزار ژوند او دنیا جوړه کړې وي. راځئ روژه مبارکه میاشت ده، د یو داسې چا لاسنیوی وکړئ چې په زړه دردېدلی وي، د یو داسې کونډې مور لاسنیوی وکړئ چې هغه ستاسې ملاتړ ته اړتیا لري، نو به تاسې په یوازې کې د الله عز وجل رضا او جنتونه ترلاسه کړي.